د میرمن نغمې غیرت خو د نجیبه فیض بې غیرتي. میرمن نغمه چې همیشه د پښتنو او افغان ولس په حق کې غږ اوچت کړی دی، خو بل خوا نجیبه فیض هم چې اصل کې افغانه ده، د دې پر ځای چې خاموشه پاتې شي بلکې په افغان ولس باندې د دښمن بریدونو حمایت کوي. میرمن نغمه چې تل یې په ملي مسایلو کې ملي دریځ نیولی دی او تازه په افغان ماشومانو د پاکستان لخوا هوایي بریدونه غندلي دي او د تل په څیر یې دا ځل بیا د افغان ځواکونو ملاتړ کړی دی او د خپلو میړنو افغان ځواکونو ستاینه کړې ده او همداسې په همدې سختو او کړکېچنو حالاتو کې افغان ملي ځواکونو ته سندره هم ډالۍ کړې ده. خو بل خوا شرمېدلې لوښي نجیبه فیض چې له پرون راسي د کابل په تلویزیونونو کې کار کاوه، له هغه ځای څخه یې تنخوا اخیسته او د افغانستان په پاسپورټ باندې د نړۍ مختلفو ملکونو ته سفر کاوه. د دې پر ځای چې د خپلو افغانانو تر څنګ ودرېږي، هغې یو ځل بیا تازه په خپلو افغانانو باندې بد اورد ویلي. زه خو وایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به همیشه دا حالات نه وي او نه به هم دا جنګونه وي، خو داسې سرکوزي ټامیانې لکه نجیبه فیض به همیشه شرمېدلې او سرټیټې وي، ځکه چې دی همیشه په افغان ولس پسې بد ورد ویل دي او همیشه په ملي مسایلو کې د افغان ولس سپکاوی او د دښمن ملاتړ کړی دی. قدرمن دوستانو، تاسو د نجیبه فیض د دې تازه څرګندونو او د نغمې د تازه میړانې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا ولیکئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.